أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د خدای تعالی په سپېڅلي نامه چې مهربانه ده او خاص بخښونکی ده. ګرانو ملالیو ګلالۍ ډاکټر صاحبانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډاکټر صاحبانو، چونکې د الټراساوند لومړی لیکچر دی، په دې باندې بحث کوو چې الټراساوند څه ته وایي او الټراساوند د چا په واسطه باندې کشف شو، کومه لومړۍ ناروغي وه چې د الټراساوند په واسطه باندې تشخیص شو. دا مهمه ده. بل د الټراساوند فزیک مو تاسو لپاره ډیر مهم دی چې د الټراساوند په فزیک باندې راځي ته پوه نه شئ، هیڅ کله د الټراساوند باندې ته نه پوهېږي. ځکه الټراساوند فزیک زموږ تاسو لپاره ډیر مهم دی چې ته په پلس باندې پوه نه شئ، کو باندې پوه نه شئ، په الټراساوند باندې بیا نه پوهېږي. ډاکټر صاحب، اول راځو الټراساوند ته چې الټراساوند خپله څه ته وایي، تعریف یې کوو چې دا د کومو کلمو څخه اخیستل شوی او معنا یې څه ده. الټراساوند خپله له دوه کلمو څخه اخیستل شوې ده چې الټرا په معنا د جیګ یا لوړ او ساوند په معنا د غږ یا اواز. یعنی موږ وایي الټراساوند د هغه مافه او غږ څخه عبارت دی چې انسانان یې له اورېدو څخه عاجز دي، انسانان یې نشي اورېدلی. دا پوښتنه تاسو سره ذهن کې پیدا کېږي چې استاد انسانان ولې د الټراساوند غږ نشي اورېدلی. موږ وایي الټراساوند خپله د دوه کلمو څخه اخیستل شوی چې الټرا په معنا د لوړ، ساوند په معنا د غږ، یعنی اوچت غږ یا لوړ غږ، اوچت اواز یا لوړ اواز. یعنی موږ وایو چې انسانان د الټراساوند د غږ د اورېدو څخه عاجز دي. پوښتنه دلته حل کېږي چې ولې الټراساوند د غږ څخه د اورېدو څخه عاجز دي. نو موږ وایو چې نارمل الټراساوند فریکوینسي چې کوم دی هغه 1 میلیون هرتز نه څخه نیولې تر 100 میلیون هرتز پورې د الټراساوند نورمال فریکوینسي ده. یعنی د 1 میلیون هرتز نه نیولې تر 100 میلیون هرتز پورې د الټراساوند نورمال فریکوینسي ده. انسانان کوم غږونه اوري؟ هغه غږونه اوري موږ چې د 100 فریکوینسي او 100,000 فریکوینسي ترمنځ کوم غږونه وي د هغه غږ اوري، خو هغې نه چې کم او زیات شي به انسانان یې نشي اورېدلی. خو ته 1 میلیون ته وګوره او 100 ته وګوره، 1 میلیون ته وګوره او 100,000 ته وګوره. ډاکټر صاحب 100 میلیونه خو لا پرېږده، موږ 100 میلیونو کې خبره نه کوو. موږ وایو چې الټراساوند نورماله فریکوینسي 1 میلیون څخه نیولې تر 100 میلیون هرتز پورې ده. نو موږ انسانان هغه غږونه اوري چې فریکوینسي د 100 او 100,000 مابین کې وي. که 100 نه کم هم شوه نشي اورېدلی، که 100,000 نه زیات هم شوه نشي اورېدلی. یعنی سوال د حل شو، موږ انسانان ځکه د الټراساوند غږ نشي اورېدلی چې دا د دوی د اورېدو څخه په اصطلاح باندې د انسانان عاجز دي د اورېدو د الټراساوند. ځکه فریکوینسي موږ انسانان هغه فریکوینسي لرونکي غږونه اوري چې فریکوینسي ګیپ یې د 100 نه تر 100,000 پورې، یعنی 100 هرتز نه نیولې تر 100,000 پورې د دې فریکوینسي کوم غږونه چې هغه موږ تاسو اورېدلی شو. مګر هم که 100 نه ښکته هم شو موږ تاسو نه شو اورېدلی، که 100,000 فریکوینسي زیات هم شو موږ تاسو نه شو اورېدلی. دا خبره خلاص شوه. موږ درس دلته لیکلي چې هیومن یا انسانان هغه غږونه اوري چې په اصطلاح باندې فریکوینسي د 100 هرتز نه نیولې تر 100,000 هرتز پورې. نو انسانان ځکه د الټراساوند غږ نشي اورېدلی، ځکه موږ وایو هغه د انسان د اورېدو څخه په اصطلاح باندې ډېر لوړ دی. هیسټري اف الټراساوند، تاریخچه د الټراساوند ته راځو چې تاریخچه د الټراساوند موږ تاسې ډېره مهمه ده چې مثلا الټراساوند د چا په واسطه کشف شو، د دې په واسطه باندې لومړی کومه ناروغي تشخیص شوه، په دې باندې بحث کوو. ډاکټر صاحب، ډیټیکټر یا کشف کوونکی د الټراساوند د لومړي ځل لپاره الټراساوند د ډاکټر کارل ډیوسک په نوم باندې عالم و چې د په واسطه باندې دغه الټراساوند کشف شو. په نړۍ کې هر یو که ماشین ده په اصطلاح باندې که نور داسې موږ تاسې په سترګو وینو، یو د ټولو پیدا کوونکی خالق او مالک چې کوم دی رب دی، به د نورو اشیاو یا د نورو شیانو هر یو کشف کوونکی معلوم وي. فرض مثلا موبایل د چا په واسطه کشف شو، ایکو د چا په واسطه کشف شو، فرض مثلا ای سی جي د چا په واسطه کشف شو، الټراساوند د چا په واسطه کشف شو. نو دلته موږ خبره په کشف کوونکی کوو. کاشف د الټراساوند ډاکټر کارل ډیوسک دی. ډاکټر کارل ډیوسک دی. یعنې دغه ډاکټر کارل ډیوسک د لومړي ځل لپاره الټراساوند څنګه کشف کړ. بیا چې د کله الټراساوند کشف کړ، په دې کې د لومړي ځل لپاره چې کومه ناروغي تشخیص شوه، ډایګنوز شوه، هغه براین ټیومر یا د دماغ کتله وه. دغه د دماغ کتله د لومړي ځل لپاره د الټراساوند په واسطه باندې څنګه شوه تشخیص شوه. ایکو موږ وایو چې خپله ایکو د هغه ماشین څخه عبارت دی چې د دې په واسطه باندې د زړه بېنظمي او د دې ترڅنګ د زړه فعالیت پرې معلومیږي. یو موږ په الټراساوند کې فزیک کې ایکو وایي، دا هغه ایکو نه ده، دا خپله ماشین دی. موږ ایکو خپله په الټراساوند کې د پرو په واسطه باندې کارډیک پرو په واسطه موږ ایکو کوو. موږ دا د هغه ماشین څخه عبارت ده، خپله ماشینري ده. ډاکټر صاحب، دا هغه ماشین څخه عبارت ده چې د دې په واسطه د زړه فعالیت او بېنظمي معلومیږي. یعنې موږ د زړه بېنظمي راښیي چې دا وال ریګرګډیشن دی، وال سټینوسس دی، یا فرض مثلا اس ډي ده یا وی اس ډي ده، یا فرض مثلا موږ چې دغه ایکو په واسطه ګورو چې یا زړه کې سوری شته که نه، اس ډي او وی اس ډي ورته
arterial septal defect ده او ventricular septal defect ده بل وال تنګوالی د وال فیلر د ټول معلومیږي په ایکو باندې صحیح ده. ایکو چې دا موږ مخکې یادونه وکړه چې الټراساوند د ډاکټر کارل ډیوسیک په نوم باندې علمي دغه په واسطه کشف شو، اما ایکو د دوه علماو په واسطه کشف شوی چې یو یې ډاکټرز انګلډر دی او بل چې کوم دی ډاکټرز هیلمن دی. دغه ډاکټرز کارل ډیوسیک الټراساوند کشف کړ او ډاکټرز انګلډر او ورسره خوا کې بل د ساينس پوه یا عالم چې کوم دغه ډاکټرز هیلمن ده، دا دواړه هغه علما دي چې د دواړو په واسطه باندې ایکو کشف شوی ده. There's a physics of ultrasound یا د الټراساوند فزیک په دې باندې بحث کوو. د الټراساوند فزیک چونکې ډېر پراخ علم دی خو موږ سټپ بای سټپ ځو په هر تدریس کې د الټراساوند د فزیک یادونه کوو. کله چې د الټراساوند فزیک خلاص شو بیا هغې نه وروسته موږ داسې پراکټیک شروع کوو. الټراساوند فزیک کې لومړی چې کوم دی تعریف د سایکل یا دوران کوو. سایکل یا دوران وایي د یو جسم د تعادل په لور د یو جسم متکرر حرکات ته دوران وایي. څه معنا؟ ډاکټر صاحب د یو جسم د تعادل په لور فرض مثلا دا یو جسم دی صحیح شو، د یو جسم د تعادل په لور د یو جسم متکرر حرکات ته وایي. یعنی دا تعادل نقطه شو صحیح شو، تعادل نقطه شو. د جسم چې راځي د تکرار کوي حرکت کوي صحیح شو، بیا راځي بیا ځي بیا راځي بیا ځي، دې ته وایي دوران. ډاکټر صاحب څه ورته وایي؟ دوران ورته وایي. یعنی د یو جسم د تعادل په لور د یو جسم متکرر حرکات تکراري حرکات دي. کله چې حرکات تکرار شي ته دوران وایي صحیح شو، یا سایکل ورته وایي یا دوران ورته وایي. پښتو کې موږ دوران ورته وایي، په فزیک ژبه کې ورته سایکل وایي. بیا تعریف کوم سایکل د یو جسم د تعادل په لور د یو جسم متکرر حرکات ده. یعنی مثلا دغه تاسو کله چې فکر وکړئ د سایکل ټیر فرض کړئ د تعادل نقطه منځ کې دغه ده، دا ټیر تاویږي، دغه سایکل څنګه کېږي یا د حرکات تکراریږي. چې کله د جسم د تعادل په لور باندې یو جسم تکراري حرکات وکړي دغه ته موږ سایکل یا دوران ورکوو. بل غږ یا اواز یا ساوند ورته وایي. ساوند خپل تعریف موږ وایو چې غږ یا ساوند یا اواز د میخانیکي څپو د انتقال په نتیجه کې رامنځته کېږي او تولیدېږي. کله چې میخانیکي څپې رامنځته کېږي دغه میخانیکي څپې دي صحیح شو، فرض مثلا میخانیکي څپې دي، دغه غږ یا ساوند چې کوم دی دا دلته دا خبره کوي چې د میخانیکي څپو د انتقال په نتیجه کې رامنځته کېږي. یعنی کله چې دا څپه انتقالېږي د میخانیکي څپه د همدغې څپو انتقال په نتیجه کې څه شی رامنځته کېږي؟ غږ رامنځته کېږي. تعریف هم دا دی چې د میخانیکي څپو د انتقال په نتیجه کې غږ رامنځته کېږي. دا یوه خبره. یا موږ تعریف داسې کوو چې یا د دوو شیانو د اهتزاز په نتیجه کې غږ رامنځته کېږي. د دوو شیانو د اهتزاز په نتیجه کې غږ رامنځته کېږي څه معنا؟ یعنې دلته فرض مثلا یو جسم دلته دی، یو جسم دلته دی، دلته دا د اهتزاز په نتیجه ګور دا اهتزاز کېږي دلته صحیح شو. اهتزاز چې کله کېږي د دوو شیانو ترمنځ د همدغه د دوو شیانو د اهتزاز په نتیجه کې دغه څپه چې کله جوړېږي یا دا کوم ویبس چې جوړېږي دغه څپه جوړېدل ګوره فرض مثلا موږ یو فرض مثلا یو جسم دا شو یو دا شو. دلته تعریف داسې کوو چې د دوو شیانو د اهتزازونو په نتیجه کې د څپو تولید ته غږ یا ساوند وایي. دا هم یو جسم دی، دا هم دی. دلته دغه د اهتزازونو په نتیجه کې د څپې چې کله تولیدېږي صحیح شو، همدغه څپو تولید ته څه شی وایي؟ غږ وایي. څه شی ورته وایي؟ غږ ورته وایي یا ساوند ورته وایي. خدای دې وکړي په دې تعریف هم پوه شوي یاستئ. بل موږ وایي فریکوینسي. په الټراساوند فزیک کې درېیم فریکوینسي ده. فریکوینسي موږ وایي د اهتزازونو شمېر په واحد وخت کې د فریکوینسي په نوم باندې یادېږي. دا کوم اهتزاز چې رامنځته کېږي د اهتزازونو شمېر په واحد وخت کې د اهتزازونو شمېر دا اهتزاز دی صحیح شو. اهتزاز دغه اهتزاز شمېر به تاسو راواخلئ، کاونټ به راواخلئ، شمېر به راواخلئ. موږ وایو چې د اهتزازونو شمېر په یو واحد وخت کې د فریکوینسي په نوم باندې یادېږي. یا موږ وایو د امواجو د څپو تعداد ته فریکوینسي وایي. دغه امواج چې کوم دي دغه څپې تعداد ته چې هر څومره موږ وایو چې همدغه د څپو تعداد ته موږ څه نوم ورکوو؟ فریکوینسي نوم ورکوو. یعنې دا مربوطه د الټراساوند فزیک شو. فزیک ډېر پاتې ډاکټر صاحبانو، ځکه فزیک سټپ بای سټپ وایو. فزیک په الټراساوند کې تر ټولو مهم ټاپکس دی چې فزیک باندې پوه نه شي الټراساوند باندې نه پوهېږي. نو دا د نن ورځې درس تر بیا عمله ښه وخت. السلام علیکم.